د سیاسي چارو شنونکی عبدالباسط حماس را سره مېلمه دی. حماس صاحب سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. وعلیکم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. له هر څه مخکې تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو او ستاسو د تلویزیون له لارې ټول امت مسلمات السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ دعوت مو ومنه. په اس بلادین را پیل کړو. یحیی سینوار څوک و؟ کله او څنګه یې د صهیونیستي رژیم پر خلاف باندې مبارزه پیل کړه؟ اتل شهید ابو ابراهیم یحیی سینوار تقبله الله د فلسطین اوسیدونکی و. په کال 1962 کې د غزې په تړانګه کې د خان یونس په نامه په یو کلي کې زیږېدلی و. نوموړی یو د 20 کالو په عمر سره په 1982 کې د اسرائیل غاصب رژیم زندانونو ته وغورځېده چې یوازې 20 کاله عمر درلوده. نوموړي خپله سیاسي مبارزه د پوهنتون له دورې څخه د غزې اسلامي پوهنتون څخه پیل کړه او د اسرائیلو په وړاندې مختلف سیاسي فعالیتونه ترسره کړل. په حماس غورځنګ کې نوموړی له 1982 څخه وروسته رسما داخل شو او د حماس په غورځنګ کې د مجد په نامه استخباراتي ادارې مشري ور په غاړه شو. بله، د یحیی سینوار شهادت د اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د حماس لپاره څومره یو دردونکی خبر دی؟ شهادت د اسلام په تاریخ کې ډېر لوړ مقام لري. الله تعالی شهید ته ژوندی ویلی. الله تعالی بار بار دا حکم کړی چې شهیدان مړه نه دي. بیا ویلي تاسو دا ګمان هم مه کوئ چې شهیدان مړه دي. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. خو کله کله د دغسې لویو شخصیتونو شهیدانېدل د مسلمانانو لپاره لوی دردونه وي. یحیی سینوار رحمه الله یوازینی سړی و چې په دې ټوله نړۍ کې د غاصب اسرائیلي رژیم او ورسره مل ټول غربي نړۍ سره په جنګ و. یو کال یې داسې مبارزه رهبري کړله چې ټوله دنیا ورته ګوته په غاښ ده. نو د ده شهادت د ټول اسلامي امت لپاره ډېره لویه ځای ده. لومړی د شهادت ټول اسلامي امت ته تسلیت وایم او له هغه څخه وروسته د حماس مجاهدینو ته چې اوس مهال د اسرائیلو سره په مخامخ جګړه کې خپلې سینې سپر ګرځولي او د جهاد سنګرونه ګرم ساتلي، دوی ته تعزیت وایم او له بله پلوه د شهادت د ټول اسلامي امت مسلمانانو ته مبارکي وایم. ځکه شهادت داسې یو لوړ مقام دی چې انبیا علیه السلام د دې غوښتنه کړې. امام الانبیا رسول صلی الله علیه وسلم بار بار دا ویلي چې زه غواړم شهید شم، بیرته را ژوندی شم، بیا د الله په لار کې شهید شم، بیا را ژوندی شم، بیا شهید شم. نو شهادت داسې یو لوړه مرتبه ده چې په قرآن کې، په احادیثو کې، د اسلام په تاریخ کې ډېر لوړ مقام لري. نو له دې څنګه چې دغه تعزیت اسلامي امت ته وایم، اسلامي امت ته دغه شهادت مبارک وي. انشاءالله چې دغه وینې به رنګ راوړي او د دغه وینو په برکت به اقصی ازادیږي. بله، د حماس اسلامي غورځنګ کې د نوموړي رول څومره مهم و؟ کله چې یحیی سینوار په 1982 کې د اسرائیل زندان ته وغورځېد، له هغې څخه وروسته 4 ځلې دا زندانونو ته لاړه. له زندان څخه په 1988 کې هغه ته د 4 زره عمري قید سزا ورکړل شوه چې د هغوی په قانون کې څه کم 426 کاله کېږي. خو د هغې ورور محمد سینوار چې هغه ژوندی دی، الله تعالی تر ډېره د اسلامي امت لپاره ژوندی لري، یو څه اسرائیلیان او ورسره فلسطیني جاسوسان ونیول او دا یې تبادله کړه. په کال 2011 کې له 23 کاله زندان څخه وروسته نوموړی آزاد شو. له ازادۍ سره سم په حماس اسلامي غورځنګ کې حرکت المقاومة الاسلامیه کې د مجد په نامه د استخباراتو د ادارې مشري ترلاسه کړله. له هغه نه وروسته په کال 2014 کې د حماس سیاسي دفتر غړی شو، د سیاسي دفتر رهبري ور غاړه شوله او په کال 2023 او 24 کې چې کله هاني رحمه الله شهید شو، د حماس اسلامي غورځنګ ټول چارې ده ته ورسپارل شولې او د په ډېره مېړانه سره دغه چارې پر مخ بوتللې. بله، د یحیی سینوار نه وړاندې د اسلامي غورځنګ یو بل مشر اسماعیل هنیه چې څه موده وړاندې په تهران کې په شهادت باندې ورسېده او د دوی او د دې ورته لوړپوړو چارواکو شهادت به څومره د حماس اسلامي غورځنګ باندې منفي تاثیرات ولري؟ د اسلام په ټول تاریخ کې شهادتونه هیڅکله د یو حرکت، د یو تنظیم او د حماس غوندې د یو اسلامي تنظیم دریځ نه متزلزل کړی. اسلام کې شهادت یو داسې مضمون ده چې کله یو شهید چې موږ تاسو په دې 13 کلن تاریخ کې ډېر ښه نمونې لرو چې په یو کلي کې به یو ځوان شهید شو، په یو علاقه کې به یو مجاهد شهید شو، د همغې علاقې د همغه کلي 10 او 20 او 40 مجاهدین به نور جهاد ته تیار شو. د شهید وینې
چې کله هم اسلام کې د شهادتونو لړۍ پیل شوې خبیب رضی الله عنه چې کله پدار شوی ده د بدر غزا کې چې کله مسلمانان شهیدان شوي دي د هغوی وینو دومره رنګ راوړی دی چې په ډېره کمه موده کې لوی لوی فتوحات کړي دي. له دې نه مخکې د حماس څو نور مشران شهیدان شوي دي. هغې څخه احمد یاسین رحمه الله یادولی شو، اسماعیل هانیه یادولی شو، عز الدین قسام یادولی شو چې دوی د کتایب القسام په نامه نظامي ځواک لري. د هغوی شهادتونو یو نه یوازې دا چې حماس یې متزلزل کړ، نه یوازې دا چې حماس ته خطره پیښه کړه، بلکې حماس لا پیاوړی شو، د هغوی وینو رنګ راوړه، د هغوی وینې نورې راپورته شولې، د هغوی د وینو په جوش سره ډېری ځوانان د اقصی د ازادۍ لپاره د حماس لیکو ته داخل شول. نو په دې سره ویلی شم چې د یحیی سنوار رحمه الله شهادت به نه یوازې دا چې دغه حرکت نور پیاوړی کوي، انشاءالله دا به یو پیلامه وي چې الله تعالی د مسلمانانو په لاس باندې اقصی ازاده کړي او د ده وینې به یو سیلاب جوړېږي او دا سیلاب به اسرائیل انشاءالله د ځمکې له کورې محو کوي. بله، د یحیی سنوار او همدا ډول د اسماعیل هانیه د شهادت د غچ اخیستلو لپاره حماس اسلامي غورځنګ کومې اغېزمنې لارې په مخ کې دوی لري؟ حماس اسلامي غورځنګ چې کله تیر کال د اکتوبر په 9 باندې په اسرائیلو باندې یو پراخ تندریز گزار وکړ، له هغې څخه یې 1200 زیات اسرائیلي عسکر مردار کړ او څه یې نور له هغوی نه برمته ونیول. نو د حماس اسلامي غورځنګ له دې جهاد سره شروع د ټولو هغه شهیدانو انتقام هم غوښتی و چې په 1400 1400 کلونو کې د اسرائیلو غاصبانو شهیدان کړي وو. له دې سره سره چې دوی د اقصی ازادي غوښتله، د هغه شهیدانو لکه د عز الدین قسام، د احمد یاسین رحمه الله په شان د شهیدانو انتقام هم پکې نغښتی و چې مسلمانان یې په کلونو کلونو زورولي وو. نو همدغه لامل و چې مسلمانان راپورته شول، د غزې مجاهدین راپورته شول او د همدغسې خلکو په رهبرۍ لاندې د خپلو شهیدانو انتقام واخیستل، خپل ځان یې په ټوله نړۍ کې مطرح کړ. په یوازې ځان سره وکولی شو چې د ټول سترګورې نړۍ د صلیبي او یهودي او صهیونیستي ځواک سره مقابله وکړي. بله، د حماس غورځنګ له عربي او اسلامي هیوادونو ګیله کړې وه چې د اسرائیلي غاصب رژیم د جنایتونو په تړاو په چوپه خوله باندې پاتې دي. ستاسو په اند باندې ولې داسې یو حالت واکمن دی چې عربي ټولنه او اسلامي هیوادونه د فلسطین د مظلوم ولس چې هلته بېګناه ښځې او ماشومان په شهیدانېږي د هغو غږ نه اوري؟ کله چې 2-3 ورځې مخکې سنوار رحمه الله شهید شو، د غزې یو مشهور خطیب محمود الحسنات الله تعالی ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې د مبارزه کې برکت واچوي، هغه ویلي وایي 2 میلیارده مړ ملت د یو ژوندي سړي ته عزت لپاره غږ پورته کوي. موږ تاسې داسې یو امت یاستو چې کله خبره کړې هغه د نړۍ د سر خبره ګرځېدلې ده. خو نن سبا په متاسفانه په تاسف سره باید وایم چې مسلمانان په خپلو داخلي چارو کې دومره مصروف شوي دي چې د غزې غوندې مظلوم ملت ته هېڅ توجه نه ده. یو کال کېږي چې هلته بمبارونه دي، 128,000 نه زیات شهیدان هلته شوي دي. هلته نوي زېږېدلي په سلګونو ماشومان شهیدان شوي دي، هلته ښځې شهیدانې شوي، کونډې شوي. تاسو په دې ټولنیزو رسنیو کې د سنوار رحمه الله د شهادت او واقعه وکتله، څومره په متانت سره، څومره په اسلامي غرور سره، یو لاس یې نشته دی، په بل لاس یې په کوچ باندې ایښی دی، هغوی ډرون ورته رالېږي، یعنې د نیم ژوندي څخه هم ډارېږي، ډرون کامره ورته رالېږي، هغه هم په خپل لرګي باندې دفاع ترې کوي. بیا له هغې نه وروسته بیا هم نږدې ورته نشي راتللی، له لرې نه یې په ټانګونو باندې ولي او بیا یې شهید کوي. د دښمن په لومړۍ کرښه کې واقع دی، خو بیا هم له دې څخه نور اسلامي نړۍ عبرت وانخیسته. له دې څخه عربي نړۍ 22 هیوادونه دي، په میلیونونو فوجونه دي. یو ډېر پوه عربي لیکوال لیکلي وو که چېرته د عربي هیوادونو دغه فوجونه نه وای نو عربو عامو خلکو به د اسرائیل دغه دولت جرلې له بیخه ښکلې وي. دا فوجونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې له دوی له اسرائیلو نه دفاع وکړي. دغه فوجونه نن سبا د امریکا او اروپا او د نورو متحدینو په لاس کې دي. امریکایان په زغرده باندې دا وایي چې زموږ په مرسته باندې اسرائیل وکولی شو چې سنوار رحمه الله شهید کړي. ټول اروپایي اتحادیه هلته عسکر دي، د هندوستان عسکر هلته جنګېږي، د انګلستان عسکر هلته جنګېږي، د فرانسې عسکر هلته جنګېږي، د امریکا عسکر هلته جنګېږي. خو زما او ستا هغه یو ډېر کم تعداد باندې لښکر هم هلته نه ده تللی چې د هغوی دفاع وکړي. محاصره شوې غزه ډېر واقع موقعیت لري، تر 500 کیلومتره مربع پورې مساحت لري، 11 کیلومتره یې بر ده او 40 کیلومتره اوږدوالی ده. یو کال کېږي د غاصبو یهودانو او ټولې نړۍ تر بمبارونو لاندې ده، خو مسلمانان پرې غږ نه پورته کوي ځکه ضمیر مړ شوی ده. او کله چې ضمیر مړ شي بیا نو دغه شیان دوی نه راویښوي. 1.5 لک شهیدانو دوی راویښ نه کړل، نو ما او تا چغې به څه راویښ. بله، دغې برخې ته راځم. څنګه نن ټول غرب یا هم غربي هیوادونه د اسرائیلو غاصبګرو رژیم تر شا ولاړ دي؟ 50 اسلامي هیوادونه بېلابېل دریځونه لري او په یو واحد دریځ له فلسطین ملاتړ نه کوي.
تر څو چې مسلمانان د الله تعالی د دې فرمان په اساس چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سره یو ځای شوي نه وي، یو لوی اسلامي دولت یې نه وي جوړ کړی، د الله د فرمانونو اعاده یې نه وي کړې، اسلامي خلافت اعاده یې نه وي کړې، د خپل د ژوند مسیر او د ژوند تګلار او د حکومت جوړښت یې د قرآن او د حدیث په رڼا کې نه وي جوړ کړی، تر پایه به هم دغه شی ونه وي. د اسلامي هیوادونو ټول حاکمان د دوی لاسپوڅي دي. د اسلامي هیوادونو حاکمان تاسې ګورئ په څنګ کې اردن پروت دی، حاکمان یې ټوله ورځ په امریکا او اروپا کې چکرې وهي خو د خپل مظلوم فلسطین پوښتنه نشي کولی. په څنګ کې لبنان پروت دی، حاکمان یې همدغسې په ظالمانه ډول باندې په دوی سره مرسته کوي. حتی داسې هم ویلی شو چې د حماس مجاهدینو څه وخت مخکې یو کلیپ خپور کړی و، هغه بمونه چې اسرائیل اچولي وو لاندې ورته لیکلي وو میډ ان ترکي. یعنې زموږ تاسو خپل اسلامي هیوادونه دوی سره مرسته کوي تر څو دغه یو غورځنګ چې د الله لپاره راپورته شوی او د الله د کلمې د لوړوالي په خاطر باندې جهاد شروع کړی دغه له منځه یوسي. نو له دوی څخه هېڅ تمه هم نشي کېدلی. یوازینی تمه له هغه چا کېدلی شي چې د الله لپاره توره راپورته کړې، د الله تعالی لپاره د خپل سینه سپر ګرځول یو څو جهادي حرکتونه دي چې نن سبا موږ تاسې وینو چې دوی باندې تعزیت کوي، لکه اسلامي امارات شو، همدغسې نور شاوخوا جهادي حرکتونه هم دوی ته پاتې ده. نور د ټول اسلامي نړۍ څخه دوی رابطه هم شي کېدلې ده، دوی تمه هم شي کېدلې ده او هېڅ تمه هم ترې نه لري. بله، ملګري ملتونه او هغه سازمانونه چې ځان د بشري حقونو مدافع بولي او ولې پټه خوله دي په داسې حال کې چې په فلسطین، لبنان کې بېګناه ښځې، ماشومان شهیدانېږي او د بشري حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. که څه هم وګورو چې اسلامي امارات یو کار نه وي کړی، بیا د بشر حقونه دلته رامخته کړي افغانستان کې، دلته بیا ولې د بشر حقونو خبره نه رامخته کېږي چې فلسطین کې هم د مظلومو د شهیدانو او ښځو ماشومانو بشري حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، ولې لا هم پټه خوله پاتې دي؟ څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د مرکزي اسیا د هیوادونو یو رئیس راغلی و، همدغه بحث یې مطرح کړی او بیا ما دا پوښتنه ترې وکړه، مانې ته د 11 هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس نو ته هغه ماشومان نه وینې چې په غزه کې وژل کېږي، ته هغه کونډې او یتیمان نه وینې چې په غزه کې ورځ تر بلې شمېر زیاتېږي، ته یو کال کې په غزه کې یو جوړ کور راته نشي ښودلی، هغوی نه وینې، بلې ستاسو رسنۍ وړاندې شوي دي. که څنګه موږ دلته یو مسلمانې خور ته ووایو چې ته حجاب په سر کړه، بیا رامنډې کړه چې بشر حقوق تر پښو لاندې شول، مکتبونه بند دي، خو هغه خلک ته نه ویني چې په یو کال کې تر 1.5 لک پورې شهیدان زیات شول، چوپه خوله پاتې وو، هېڅ جواب یې نه ورشوه کولی، ځکه چې ملګري ملتونه، بشر حقوقو مدافعین دا ټول د یو تړون له مخې د امریکا او د غرب لپاره کار کوي. هغوی د مسلمانانو باندې کړي ظلمونه، سوریه، لبنان، عراق، څو کاله مخکې افغانستان، همدغسې غزه خو د یو کال موږ تاسې وینو، په دې باندې هېڅ توجه هم نه کوي، نه فکر بدلیږي، نه حتی خواشیني پرې څرګندوي، نه ورځي دو نور څه کوي چې دا حملې غندي هم نه چې دوی دا کوي، ځکه چې دوی خپله همدغه حملې طرحه کړي دي. ملګرو ملتونه د یو چا په خوله د خلکو کورونه ورانوي، بیا خیمې ورته توضیح کوي. ملګرو ملتونه بل څه وظیفه نه لري تر څو د خپل د ګټو لپاره کار ونه کړي. بله، ستاسو په ران باندې د منځني ختیځ جګړه کوم لور ته روانه ده او کوم قوتونه په دغه جګړه کې راشریک شوي دي؟ تیر کال د اکتوبر په 9 چې کله حرکت المقاومة الاسلامیه چې حماس یې اختصار دی، د محمد ضیف او هنیه رحمه الله، محمد ضیف ته د الله تعالی نور اوږد عمر ورکړي او یحیی سنوار رحمه الله چې څو ورځې مخکې شهید شو، دوی په رهبري کومه جګړه شروع کړله. دغه وړکي ټولي چې الله تعالی په لار کې راپورته شو او الله تعالی کله کله دا هم وایي که نه چې یو ډېر ورکورې ټولی وي خو په ډېر غټ ټولي به غالبېږي، جګړه یې پورته کړه، ټوله دنیا د اسرائیلو مرستې ته راودانګل. په مقابل لور کې یو نابرابره جګړه شروع شوه چې یو مخې ټکنالوژي او بل خوا د ایمان جګړه وه، نو ټوله دنیا راودانګل تر څو دغه د حماس اسلامي حرکت له منځه یوسي. خو انشاءالله موږ تاسو په دې امید یو ورځ به دا اقصی ازادېږي، یو ورځ به مسلمانان د دې دنیا د سر خبره کوي او دغه جګړه چې په منځني ختیځ کې روانه ده به د مسلمانانو په نفع ختمیږي او څومره مکر او فریب چې دوی لري، ومکروا مکر الله والله خیر الماکرین، انشاءالله الله تعالی به د دوی نه تر ټولو غوره پلان کوونکی دی او انشاءالله دوی به له منځه ځي. بله، د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې د اسلامي امارت دریځ ډېر واضح دی. تاسو څه فکر کوئ ولې نور اسلامي هیوادونه داسې یو دریځ هم نشي خپلولی؟ اسلامي امارت خو جهادي حرکت دی، د لومړۍ ورځې نه
د الله تعالی د کلمې د لوړوالي په خاطر د اشغال د ټغر د ټولېدو په خاطر مبارزه کړې ده. نو ټولو هغو طاغوتونو نه انکار کړی او کفر یې پرې وکړی چې نن سبا په دنیا کې حاکم دي. نو نورو هېوادونو تم هم نشي کېدلی چې دغسې یو دریځ ولري، ځکه نور هېوادونه ټولو کې غربي سیستم فعال دی، ډیموکراسي فعاله ده، د غرب لاسپوڅي پکې فعال دي، هغه فوجونه هم د هغوی لپاره کار کوي، د هغوی نظامونه هم د هغوی لپاره کار کوي، هغوی به هېڅکله هم داسې دریځ ونه لري. ډېری اسلامي هېوادونه داسې دي چې حماس اسلامي حرکت تروریست حرکت په نامه پېژني، مبارزه یې ویني، ښه په پراخه توګه مبارزه روانه کړې ده، خو دوی دا تمه نشي کېدلی، دوی نور دښمن په صف کې ولاړ دي. بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوښتم، څه کول پکار دي؟ تاسې برېښي چې د دې اور لمن په پراخېدو باندې ده، مسلمانان باید څه وکړي او یا هم څه کول ورته پکار دي؟ مسلمانانو ته ډېر پخوا دا ویل شوي چې د الله په لار کې راووځئ، انفروا خفافا وثقالا، درانده او سپک راووځئ، چې څومره کولی شئ د الله په لار کې راووځئ، قرباني ورکوئ، زندانونه ډک کړئ، شهادتونو لړۍ وساتئ. پرون دغه یحیی سینوار شهید شو، سبا به زموږ تاسو خویندو باندې همدغه حال وي، سبا به نور اسلامي نړۍ باندې همدغه حال وي، سبا به د غزې حالات نور غځېږي. که نن د هغوی په کوڅو کې ظلم روان ده، وحشت روان ده، دغه غضب به سبا زموږ تاسو کوڅو ته هم رارسېږي، ځکه چې ټوله غربي نړۍ د دوی په مقابل کې وشوې ده. نو راپورته شي د الله تعالی د دې فرمان مطابق باندې چې راووځي جهاد ته او خپل مسلح جهاد شروع کړي. د حماس مجاهدینو ګوره په یو کال شو او په ډېر کم تعداد په وړکۍ جغرافیه کې داسې سینه ورته سپر کړې ده چې تر یو کال پورې دوی یحیی سینوار رحمه الله پیدا کولی نه شو. دا مې ورته تصادفي واقعه وه چې دوی دلته په جنګ کې راښکېل کړه او پېژندی هم نه چې دا همدای دی که نه دی. دوی د همدوی غوندې غیرت وکړي، راپورته دي شي، که ګاونډي هېوادونه دي، که نور اسلامي هېوادونه دي او د الله تعالی حکم دې پر ځای کړي، نو انشاءالله لرې نه ده چې موږ د نړۍ حاکمان اوسېږو. ډېره زیاته مننه حماس صاحب، کور مو ودان چې زموږ دعوت مو ومنه او په بحث کې مو ګډون وکړ. مننه، خیر اوسې، الله تعالی تاسو ته هم اجر ورکړي. ډېره